یعنی ما ته چې ته څه شی نه یې ځکه چې زما خپل کور نشته، ما سره دولت نشته، ما سره د اقتدار کرسی نشته، نو زه څه شی نه یم. ته څه شی ځکه یې چې چېرته لس شل مرلې کور دې دی، یا چېرته معمولي غوندې افسر یې، یا چېرته ټیکهدار یې، پیسې میسې در سره ډېري، نو ته څه شی شوې او زه څه شی نه یم. دا د غرور خبره. ځان نه لاندې سړي ته سپک کتل یا چاته دا ویل چې ته څه شی، دا د غرور خبره ده. قیامت کې به رنگ پرنگ گناهونه درته معاف شي او جنت ته به روانې. دا غرور به دې راونیسي او جهنم ته به دې بوځي. واحده ګناه به په قیامت کې دا یوی، واحده ګناه چې دې دپاره به الله پاک د بخنې هېڅ لار نه جوړوي سوا د دې نه چې سړی پې جهنم ته وځي. نو دې وجې نه یا تاسو بعضې سړی منځګزاري منځونه ډېر کوي، یو سړی دی هغه منځ نه کوي او تا پړه کې تیر شو چې دا پلیت او مردار دی او زه پاک یم، ځکه چې دی منځ نه کوي دا پلیت دی او زه منځ کوم زه پاک یم. نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دغه ټوله تباه شوه، ځکه چې تا دته سپک وکړ. یو دا قسمه درد دی پړه کې چې دا سړی منځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله دی، خدای زه کوشش کوم چې دی نیک شي چې جهنم نه بچ شي، دې کې به اجر او ثواب وي. دا شی چې زه منځ کوم او دا منځ نه کوي. یو بزرګو 300 کاله عمر او 300 کاله خدای ته سجدې لګولې، رکه ورته راغله چې یا الله ما خو ټوله ځمکه د سجدو نه وویسته چې ماله به دې لا څنګه ځای جوړ کړی. د شپې خوب ولیده، خوب کې څه ګوري چې یو ملایکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راښکلی دی. لا دی ته تپوس کوي چې دا څه چل دی؟ وی دا ما ته چې زه کومې ورځې نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه. لا وایه څومره موده وشوه؟ ویل 3 لکه کاله وشو چې په دې لام مې دا مد راښکلی دی. وی بیا وی د قیامت په ورځ به راته حکم وشي چې اوس ووایه چې الا الله، لا معنا ایس نشتا ایس. نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زه ویم چې الا الله کشتنو دغه ذات دی، بله څوک. ویل څه په پته پوهېږي چې دا ستا لام باندې مد 3 کاله وشو خدای ته څه قرب؟ ویل والله که پوهېږم چې دا خدای ته قبولم دی او که نه. یو وای نارې کو د کټه پوزو غورځېده او وی چې خدای ما هېڅ نه دي کړي. قدرت ورته دا وښوده چې ته په 300 کاله منځونو باندې دومره غاوره شي چې تاله به په جنت کې کم ځای جوړي. عزیزانو خدای پاک بانا غواړي، بانا. بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرګو ډېر لوی سړی و، دغه تصور یې پړه کې راغی چې ربا زما به څه حال؟ الله ورته وایي چې ستا حال به په خپل ځای هر څه چې وي هغه به وي. ورشه فلانی شرابخانه کې یو شرابي دی، هغه ته زما سلام ووایه. بزرګ دی حیران شو، ور روان شو شرابخانې ته. دننه ننوتو، فلانی چرته دی؟ خلق اریان شو چې دا شرابخانه کې څه سړی ونیو د لاسه وخوځولو، پاسه کم بخت بار راویستو، څه ادا دې کړې ده چې خدای ته دومره قریب شوې؟ خدای ما ته وی چې دته زما سلام ووایه. سړی ورته په جړا شوی دی چې ما څه کړي دي؟ وی څه عمل دې کړی په دې مې پوه کا؟ وی والله که نور پوه او په لاره روان وم او په کاغذ باندې کلمه لیکلې پرته وه، نو خاورو نه ګنده وه، ما صفا کړه او پاک ځای کې مې کېښوه چې یا الله
ستا نوم ولې په خاورو ګنده دی؟ نو ست مې کړه او سینې سره مې ولګوله او په پاک ځای کې مې کړه. په دغه وخت کې د بزرګ ته بیا په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایه چې تا زما نوم د خاورو نه پاک کړی، ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړی او جنت ته به دې لېږم. عرض مې دا و جي چې الله صرف بانه قدر غواړي. د قیامت په ورځ به وګورئ د دې منځګزارو کتارونه به وګورئ. او شیخ صاحب تا خو به ډېر منځونه کول، دا ته کوم خوا روان شو خدای دې ورک کا. تاسو خیال نه لرئ کتارونه به وګورئ. زمونږ د دې ملک یو سړی تللی او کابل ته یو کوچي سره نوکر شوی، منځونه به یې ډېر کول، خو چې کتو به د پټي په پوله به ولاړ او مونځ به یې کول. آخر کې چې دا کوچي ډېر اعتبار پې پیدا شه نو دته چیله یې راپټې کړې. چې چیله یې راپټې کړې نو کوچی ورپسې راغی او غاټ کوتک ورسره و او د دروازې له یې وله راخلاص کړه. وځه ویل ستا داسې داسې کړي په دا ډېرو منځونو باندې، په لوړه به هم ولاړ وې او په ناسته به هم ولاړ وې او په پروته به هم ولاړ وې او شپه ورځ به دې منځونه کول ظالم بچیا. او نتیجه دې دا وه چې زما چیلی دې راپټې. نو عرض مې دا و چې راشئ چې اوس درته د منځګزارو حال وښیم. هغه ورځ یو زمونږ په دې دفترونو کې یو بابو دومره ږیره تر نامه پورې اوږده وه. زه یې شاته ولاړ یم، یو سړي ته وایي چې والله که ستا کار وشي چېرې تپوس دې کړی دی چې دله خو هم څه چای پاڼي په کار دي؟ دومره ږیرې. ما په دې اوږه ورته لاس کېښو، مال سلام علیکم. وی ویل په خیر. مال وی مه کوه اوس خبره در نوتې ده. ستاسو خیال راغی؟ نو د قیامت په ورځ به وګورئ زمونږ د کتارونه چې مونږ به کم طرف ته روان. عزیزانو عرض مې دا و چې سړی په رنګ نه سړی کېږي، سړی په رنګ نه سړی کېږي، سړی هغه دی چې خوی د سړو کردار د سړو پیدا کې. قسم په خدای دی چې په ظاهر بزرګان وګورئ د شپې ډاکې اچوي او په ظاهر یې وګورئ انګریزانې ګیرې کلې سرونه یې انګریزي او د شپې شنې چای ځان ته په ترماس کې ایښي او ټوله شپه خدای ته په سجده پراتی ورته جاړي. سهار چې وګورئ ته به وایي دا خو انګریز دی. ما داسې هم لیدلي او ما دا هم لیدلي چې او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې او د شپې خورې پردي مالونه سره د لویې ګیرې د شپې پردی اوبه په خپل پټي را سمول. دا زمون کار. پردی کور کې غم زما اختر دا زمون کار. پردی کور وانېده او زما کور ودانېده دا زمون کار. نو مونږ انسانان نه یو، خپه نشئ. رنگ ډنګ د سړو دا څه کمال نه دی. کمال دا دی چې د سړي کردار او کرکټر د سړو شي او د انسانانو شي. مونږ کې انسانیت نشته. مونږ دم امی دم سودا کو. زمونږ ژوند د چولو دکان دی. بچولې خرڅې کو کور ته ځه مخکې که د چا خېټه کې پې درد کېږي او که د چا بیړه تباه کېږي او که زمونږ ژوند د اچارو دکان دی. ورشئ دا کم دکانداران چې اچار جوړوي هغه خومان او هغه چاټی پکې دوه سیره پړسېدلې مګه پرته مګه هغه اچار راځي ستا په دې بازارونو کې دا خلک یې خوري. لړمان د غوړو په ټیم کې مړه پراته دې دکاندارانو هغه ټیمان په دې قوم خرڅ کړي دي او پې خورولي. لړمان دا د اورېدو نه یم ده. د مګو غول دلته د سپیغولو په سط کې او د سپیغولو هغه سط چې په ډبو کې بند وي او په تمامو سړکو بورډونه لګېدلي دي او اډورټایزمنټ یې شوی.
هغه ډبې مې چې کولاو کړی دی پکې دومره د مګو غول راوځي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض دا هو چې یو ویر نه دی په دې دکاندارانو په خدای قسم چې د اسپې غوښې د مردارې اسپې غوښې د غټې غوښې په رنګ کې دې دکاندارانو خرڅې کړي. مرداره میخه د دې خوا کلو نه یو راوړې ده او دلته هغه قصاب له زه اوس هم لاس نه ورکوم. 15 کاله وشو چې لاس راکړي زه بیا لاس وینځم، زه هم بیا یې آرامتوب نه کړی. مرداره میخه مشهور کبابي چې دا تاسو ورځئ او په ځان وجنئ د هغه دکان سره ناست یو میخو والا راغی. ما ورته ویل میخې خیر وی جي هغه ورځ خو غرق شوم په 8000 مې میخ اخیستی وه او بس د شپې ناګهانه مړه شوم. مال څه دې کړه بیا؟ ویل د ناغې ورځ وه بس دا کباب والا له مې ورکړه، چاړه مې پیاسې راخ کو په 2000 مې دله ورکړه او د په واورو کې کېښوه چونکې سربه ډېره وه نو دتې بیا کباب پاخه کړه او دې خلکو نو مې ځکه نه علم چې پرېږدی چې خورئ یې. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې دا د انسان بچي دي یا دا انسانان دي؟ مونږ خو دا وایو چې دا بمونو دماکې چې څوک کوي دا انسانان نه دي، دوی کې انسانیت نشته. که انسانان وای نو بې ګناه به د قوم بچي ولې تیکه کولې؟ دا اوس انسانان دي. لیکن دا د کافر بچي چې دي د پیسو دپاره دا کار کوي که نه کوي؟ پردي بچي د پیسو دپاره تیکه تیکه او کباب کی نو دا اوس انسانان دي. نو که چې څنګه دغو ته مونږ انسانان نه وایو چې دا انسانان نه دي، انسان چې حیوان به هم داسې رضالتونه کي لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټۍ کې مګه پرېوتې ده او هغه اچار زه پوهیم چې دا به خلک علي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټۍ تاوان وکړم مګه دې وي پکې. دا انسانان نو عرض مې دا و چې سړی صرفه نه کوي چې د چا وس برشي. دا مونږه چې لږ داسې ځان ته دا خون پنجو صاحب نوسي وایو که نه مونږ وس نشته. وس دی زمونږ دی کلي کې یو بزرگ دی مړ شو اوس لګیا بو کله دې جماعت کې کله هغه اخوا جماعت کې کله بل کې مولیان دسې مال خان به یو سړی مې ولا مسلاتی کړ. ما وی چې یو 200 روپو لوټونو غوټه جوړه کا او دته داسې ټیم کې مخې ته واچوه چې شاته یې زه جماعت نه لږ را دې خوام دا چل ور سره و چې اونکو اوس ورپسې زه روان چې غوټه یې داسې وکته نو خپه یې پې کېښو چې خپه یې پې کېښوه نو خپه ګرول یې بانه کړه او داسې ور ټیټ شو. نو هغوټه یې راواغسته اوس په ناست دی چې داسې وکته هغې کې خو لوټونه وو نو غاب چې دې ځای کې بډې ته دغه ما د سټه وویل چې د سټه مې ونیو مال دا څه دي؟ ویلې څه مې شم بیا یې په بډه والي ویل خپه مې ګروله مال دلته ما نه څه پرېوته ویل څه در نه پرېوت مال غوټه رانه د پیسو پرېوتې وه ویل غوټې کم ځای دي دلته لیونی خو نه یي. خیر جي زه پې زور کې لږ تکړه ومه دې بډې ته مې لاس ور واچولو هغه غوټه مې ترې راوویسته مال دا ویل څو پیسې دي پکې حال ووایه مال 200 روپۍ دي چې پرانیستې د هغه مخکې 200 روپۍ به دې ګیرې نه مې داسې ونیو مالس به زما مخکې د بزرګۍ خبرې کې ویل خدای قرآن ته وګوره چې ومې نه شرم بس څه چې وشو هغه وشو ما زما مخکې خو بیا ټکېږي نه که نه ویلې نه. نو عزیزانو زمونږه د پیشو ورونه دي وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه وي پېښه زمونږ وس نشته کني ټرایي وکئ په دا لوی لوی انسانانو باندې تجربه پې وکړه. انسان او مولانا نصیر الدین غرغشتوي
د افریقې سیټان راغلی او زه ورسره وم. زه د اورېدو خبرې تاسو ته نه کوم. غرمې روټایم د مولانا صاحب په ځای کې وخوړه نو شملې راوویستې او ورسره د تنور روټۍ و. چې روټۍ مو خوړه د افریقې سیټانو ورته 50,000 روپۍ راوویستې. دا نن نه د 20 کالو مخکې خبره تاسو ته 50,000 روپۍ راوویستې. نو مولانا صاحب ورته ویل دا څه دي؟ ویل جی دا هدیه ده. هغه ورته ویلې چې سیټ صاحب داس چل دی چې حضرت علی په یو څو غریبانو روټۍ خورولې وه او بیا ورته حضرت علی ویلې چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. دا روټۍ مې د خدای د پاره در باندې وخوروله. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اراده مې نشته چې د دې بدل راکړي یا زما شکریا ادا کړي. نو ویل تاسو زما د کور روټۍ وخوړه او شملې مو خوړې. دا پیسې که زوالم دا به د روټۍ بدل شي. ډېر زوره سیټانو لګول. ما ورته ویل مولانا صاحب وایلی جي دي خفه کېږي. ما ته ویل ته هم مولای تیتې واله په لار کې بیا زه ولې واله. پښتو کې ما ته وایي چې بچیا دا اوړه مې په قرض اخیستي چې دا تاسو روټۍ وخورئ او دا شملې مې د پردي کوره درته غوښتي. ما کره نه وي او 50,000 روپو له علته ورکړه. دا هغه انسانو چې حدیث به پڑھاول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې نصیر الدین کوم حدیث کې چې تا ته اشتباه شوی و حدیث داسې. پیغمبر به ورته د حدیثو تصحیح د شپې کوله. نو لوی مقام ته به نه رسېده. خوب کې ملائکو ونیوه خدای ته یې پیش کو ورته نصیر الدین په توحید کې رسالت تا لیکلې ده؟ وی یا الله ما لیکلې ده. نو الله ورته وایي چې ځه هر څه مې درته معاف کړه. انسانان دا خلک ته خو جماعت ته راشه شراب دې تا خرڅ کړي، ښځو سپلایر دې ته هیروین دې خرڅی، غل دې ډاکو دې او په منبر محراب کې به زه ناست یم او ته به راشې او غلی غوندې به لحظ راکړې چې دعا نه به مې نه وباسئ. لکه د پیرانو له خلک پیسې کړي چې صاحب دعوا نه به مې نه وباسئ. زمونږ دا پرېږدي نه د خدای کمه دومره د سړي زوی نه یې خدای دې کور ران که چې ته ټوله ورځ په نور باندې مزدوري کې بیړه دې غر که شو. دا د ترکو سنډا چې دی په یخ کوټنۍ کې ناست دی او هغه پیسې د بچو د خولې نه وباسي او چې صاحب دعوا نه به مې نه وباسي، دعوا نه به مې نه وباسي. کور دې وران شه د هغه پلار او د نیکه ویله دې خونه ورانه. دوا دې دې ځان ته وکړي چې دا پردو پس خوړدو نه بچ شي. ټولې حلالې او مردارې او زکاتونه او مردارۍ خوري لګیا شپه ورځې. تاله به دوا کوي چې د چا شپه ورځ حرام خوراکي د هغه دوا قبلي. دعا دا په سړکونو چې ګینټي او بیلچې وهي او دا ویاړی پاکۍ دوی ته ورشه او ورته ووایه چې دعا راته وکړه. زما دې په خدای قسمي چې زمونږ نه یو په کروڑ د هغې خدای سره تعلق زیات دی. یو په کروڑ د غریب او د اوږي او د مزدور او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه. دعا هغه چا نه اله چې دا ګاډي راکاږي مزدوران وي، دا د ریړو ګاډو ته ټوله ورځ ولاړي. ماسپښین نه بعد مونږ په کور لاندې ویده شو او دوی د ماسپښین نه بعد د دیوال سوري ته ولاړي ځای ته ځای چڼکاو کړي او خټکي یا هندواڼې یا دا څیزونه خرڅوي. دي نه دوا لئ ګمنځې او دا سنتو صاحب دا لواڼی غوا دغو نه دغو دا ځان له د خدای په قهر اخته دي. مزدور نه دوا د مزدور لاس وګورئ چې خنډ وخاري نو سپې کا چې روټۍ د دغه لاس خوند کوي لا د محنت او د مشقت لاس کې مونږ لاس
مونږ ځای ته یو پیر راغلی و نو چې هغه زمونږ نیکه و هغه وایي چې یاره چې لاس مې ویر کړه لکه مالوچ والا مې چې لاس ویر کړی نو کم لاس چې محنت نه کوي لاس پوست خوي که د ښځو نه زیات پاسته لاسونه د چاري بیا خو هم ټول عزت او بیا دا په صدر کې چې کومې دا رڼۍ ګډې ګرځي هغې له لاس ورکړه ته به وایي چې په مالوچو کې ور وغورځېدم ټول عزبرګانې شو ځکه چې لاسونه یې پاسته هغې د پوستوالي دپاره نور د ربړ څیزونه هم ځان پورې تړي هم بزرګان شو قربانېږه د هغه لاس نه چې کوم لاس ټوله ورځ مزدوري او محنت کوي نو عزیزانو مونږ په دې قهر ځکه اخته یو چې مونږ کې انسانیت نه دی راغلی که مونږ د انسان تعریف وپېژنده او مونږ انسانان شو نو ایس مشکل نه دی چا به زمونږ مخې ته ټینګي